او ځکه زه بار بار وایم په دین باندې پوهېده د الله د توفیق نه بعد څه غواړي صرف کوشش تیز دماغ ډېر ملګري ښه کوشش کوي مونږ پسې راشي تپوس کوي په ټلیفون باندې دغه باندې ډېر کوشش کوو مسله نه یې نو صرف کوشش هم نه چې کوشش کوي د الله توفیق دا خو اولنۍ خبره ده اخلاص د هغې نه بعد کوشش او تیز دماغ او دماغ څنګه تیزېږي بادامو سره عباداتو سره یوه او دویم چې څومره استعمالوي بارک الله فیک نو چې تا په ټیلۍ کې بن یخوي دي او صرف یې د مزدورۍ د کار دپاره استعمالوي دا به څه تېږي څه به لږ رواله به دین کې استعمال کړي چې پته یې ولګي دا علما چې څومره تېر شوي دي امت ته او دا څومره چې اوس دي دوی او زموږ په دماغ کې څه فرق شته که د هغوی د اوسپنې نه جوړ شوي هغوی استعمال کړي وو چې کله سړی د دماغ استعمالوي که نه او کوشش ورسره وي الله اکبر دا زه نه منم چې یو سړی د الله توفیق ورکړي او دی دې مخلص او دی دې کوشش کوي او دی دې دماغ استعمالوي او ده ته دې مسله نه یادېږي دا زه نه منم منم یې نه بلکل دا چې چا ته نه دی یاد او نه دی پوهه په دې څلورو خبرو کې یوه ده یا خو د الله طرف نه توفیق نشته یا اخلاص نشته یا کوشش نشته او یا چې تش کوشش کوي هغه ذهن صحیح ځای کې نه استعمالوي چې کوم ځای کې استعمالول پکار دي